نو د دې څخه علاوه الله جل جلاله فرمایي چې ټول ته حلال دي بشرط دي ان تبتغوا باموالكم محسنين تی بدا کوي په مال سره او په نکاح سره مثلا چې د کایم وکړه مال به کوي غیر مصافحین مستی او خواهشات بستی اراده نه په نکاح کې اخستل بستی اراده مثلا لکه اوس دا په ایران کې چې دا متعه ورته وایي صیغه ورته وایي نکاح مقصود نه شي مقصود یې چې یو غنټه 2 غنټې 3 غنټې د هغه سره ټیم پاس او د هغه سره خواهشات سود یا دا رقم دا په دا ډو کې چې مثلا دا رقم خلک ورڅخه نکاح مقصود نه نو الله فرمایي چې دا کوم ته حلال دي په دې کې بسته مقصد نکاح وي او ولورونه به یي مہر به یي ته دا مہر وکړي په حلال نکاح به بیا دا ځان تراوړي او دویم مفسرین دا وایي چې غیر مصافحین یعنی وای په دا نکاح کې بستا مقصد خالی مستنی بس اس خواهشات ورکه کله یو کړي کله بل کړي کله بل کړي کله بل کړي په نکاح کې بستا نور هم ډیر مقاصد ځکه دا دی چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث چې نکاح ډیر کوي اولادونه به ډیر پیدا کوي مثلا چې زموږ د قیامت ورځ کې زه فخر په وکم چې زما څونه امت دی او څونه ده از من هغه خو دو بچي یا چې بس په دنیا راوي هغه چې یو نه جوړ شي چې د ډیوز برکت ایو دا نام پر موټر دې شخص لیکلی وای دی خو کې وای چوټا خاندان خوشحال خاندان شنه خاندان نو خوشحال خاندان هغه لیکلی ولا ول بڑا خاندان رب مهربان چې غټ خاندان رب مهربان پکار خدا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایي چې اولادونه داسې شي کوي چې هغه اولادونه ډیر پیدا کوي چې زما امت دي نو انسان به نور هم ډیر څه لري صرف خواهشات پر کول به نه وي په صرف خواهشات پر کولو کې دا نقصان دی چې دغه ښځه دی بیا د ځان ضرورت کوي برابري نه ورسره یعنی دا زموږ خلک نه دي دغه دا زنانه دا ښځه داسې بولي لکه د پښو چپلي چې ضرورت یې په پښو کوي چې ضرورت نه لري صرف د خواهشاتو پر کولو دپاره دی کور ته راځي بس چې کار یې وایي بیا ورکې وخته بعد بیا راروان نه د خواهشاتو پر کولو دپاره بعضې داسې یي چې دا اوس جدید دور دا موبایلو والا فیسبوکو والا دومره وخت نه ورکوي چې ضرورت جمپره کې هم مخ راواړي موبایل خلاص کړي ماره خپل فیسبوک غسل نه مخه بیا دی موبایل اخلاص نو دا پکار دا ده چې د مقصد صرف خواهشات پر کول نه وي بلکې یو نسل روانول وي دویم یو همسفر ګڼل وي د هغه ته برابري ورکول وي هغه ته حقوق ورکول وي د هغه د غم و درد کې ځان خبرول وي مثلا د ټولو حقوقو خیال پکې ساتل